تاریخ هم دا دی سیاستوال پوهان او د سیاست چې کوم استادان دی هغه دا وایي چې په پاکستان کې له بده مرغه پوځي مداخلت له لومړۍ ورځې تر دغه وروستۍ ورځې پاتې سوی دی او ستا که څه هم پوځ د دې په بار بار انکار کړی دی. رفیع الله صاحب د دغې ټولې مسلې آخري هغه ته دې ته راځو چې د عمران خان په حکومت کې د سایپر خبره کېدله، د بیروني قوت په خاصه د امریکې په پاکستان کې د لاسوهنې د پوځ د ملګرتیا د دې خبره کېدله. نو دا مو چې کومه خبره تر اوسه وکړم او تاسو پر کومه موضوع وغږېدو دا خود زننه معاملات وو. آیا دا د پاکستان پوځ یا سیاستوال د هر څه چې دي دا زننه معامله ده واقعي هم که د باندې معامله ده رښتیا څه دي؟ له پاکستان پر پوځي مشرتابه باندې یا پر اسټابلیشمنټ داسې کوم قوتونه بهرني سته چې هغه دوی دغه غیر قانوني لارو ته اړ کوي چې دوی بیا دغه څه کوي او په هغه کې څه مجبورۍ دی؟ ولې چې مشرف یو وخت دی هغه په وخت کې د افغانستان په باندې د امریکې او د ناټو د دې د برید په ملګرتیا کې دغه جواب وایي چې که ما د امریکې ملګرتیا نه وای کړې نو پاکستان به دغسې څنګه و لکه څنګه چې افغانستان دی، امریکې به برید کاوه دا به کاوه. نو آیا داسې رښتیا کومه ویره پاکستان ته سته که پاکستان د زورورو قوتونو د نړیوالو قوتونو په دغسې جنګونو کې ملګرتیا نه وکړي لکه د افغانستان، نو بیا به پاکستان ته رښتیا یو خطر وي؟ یعنې دا دوی چې کوم بهرني جنګونه کوي او ملګرتیاوې کوي کوم تاوان چې دغه پاکستان دا وایي، پوځ هم دا وایي او خواجه آصف صاحب هم دا نن خبره کوي، پرون هم کړې ده چې د امریکې د جنګ په ملګرتیا کې موږ دومره لوی د ترهګرۍ سره مخ یو، دومره لوی قرباني مو ورکړې ده چې اور دا خبره هم کوو بیا دلته دا خبره هم کوو. دا که د دې لږ وضاحت وشي. زه دا فکر کوم دا د پاکستان سرکار چې کوم دا موقف دی دا ټیک نه دی. موږ چې په دا جنګو کې حصه اخیستې ده، موږ چې د امریکې دلته سهولتکاري کړې ده، دا موږ د دا دپاره نه ده کړې چې موږ د امریکې د دمکیانو د لاسه ډېر مجبور وو. دا هر وخت موږ بنیادي طور باندې د دې وجې کړې ده چې په پاکستان کې یا داسې فوجي حکومتونه وو په هغه وخت چې هغه اندروني لیجیټیمیسي نه درلودله، دوی د په غیر عیني لاره د غلا په لاره په اقتدار قابضه وو، نو دوی د خپل اندروني لیجیټیمیسي دپاره او د بهرني لیجیټیمیسي دپاره د بهرني پریشر دا و چې جمهوري نظام نه وي، نو لږ څه په مغرب کې هغه وخت داسې دغه و چې د انساني حقوقو د جمهوري عمل په حواله به یو څه نیوکې کېدلې، نو هغه تنقید مخنیوی کول او د طاقتورو ملکو سره ځان نزدېکت کول چې ډالر راسي، چې پیسې راسي، نو چې اندروني اقتصاد هم په برابر سي او دا د جمهوري عمل باندې چې کومې خبرې او نیوکې دي دا وسایټ ته سي. نو موږ دواړه واره که په شوروي اتحاد چې افغانستان له راغلی د هغه خلاف چې کوم موږ کردار ادا کړی دی بالکل موږ د امریکې په پریشر نه دی کړی. هغه وخت چې د پاکستان فوجي رژیم چې ولو د هغو چې خپل کوم مفادات و چې هغه ما در وښول د ځان بقا، د خپل فوجي غیر عیني رژیم بقا او د امریکې سره اقتصادي مدد، دا زموږ بنیادي هدف و. بلکې دا جایزه خبره ده چې امریکې ته هم موږ خواست کوو چې ته دلته لږ دلچسپي واخله، دا کار موږ درله کوو. دا رنګه په 2001 کې هم په 2001 کې د هغه وخت په مقابله کې امریکې پریشر زیات و، په دې کې څه شک نشته، لیکن هغه وخت هم موږ دا بنیادي جنرال مشرف رژیم د خپل مفاداتو دغه دپاره دا کردار ادا کړی دی. اوس هم په دا اوس حالاتو کې هم داسې نه ده، بلکې پاکستان ریاست په تیر 40 کاله کې دا یو طرز جوړ کړی دی چې دی دې ته موږ انګریزي کې وایي جیو پولیټیکل رینټ سیکینګ، چې دی په دا علاقه کې چې کوم یو بد و بیکار یې دی په دې کې خپل خدمات پیښوي، د دا پر بنیاد د طاقتورو ملکو سره ځان نږدې کوي او د هغو سره اقتصادي کومک غواړي. پاکستاني زموږ ډېر سټریټیجیک تھینکرز چې دي هغه لږ پریشانه دي په تیر 4-5 کاله کې چې په دا سیمه کې د امریکا دلچسپي ختمه سوله. دوی غواړي چې امریکا دلچسپي واخلي او هغه دلچسپي کې بیا دوی خپل خدمات پیښوي. نو زه دا فکر نه کوم چې دومره مداخلت خامخا د بین الاقوامي چونکې د نړیوالو ادارې چې دي په هغه کې د امریکې اثرات زیات دي، نو د هغو اثر رسوخ سته. زما د خبرې مطلب دا دی
چې هغه سر رسوخ یا هغه چې پر موږ سره اندازه کېږي دا ټوله هغه د زور په لار نه کوي. په دا کې موږ په خپله غواړو، موږ هغو ته ځو، موږ ته د هغو ضرورت دی، موږ د هغو خوشامد کوو، موږ د هغو پښې نیسو چې ته یې راسئ او په دې کې دلچسپي واخلي په دا سیمه کې او موږ ستاسو سہولتکاري کوو. یعنی نو هغه کوم څه چې زموږ پوځي اسټابلیشمنټ غواړي له نړیوالو سره د خپلې کرایي یا د مفاداتو لپاره هغه شی بیا دلته دوی د هغه د مخنیوي یعنی په خپلو پریکړو کې د ازادۍ لپاره بیا دوی سیاسي قوت ته نه پرېږدي چې هغه راسي پارلمان کې مضبوط سي له دوی دا سوال جواب وسی. نو موږ د پاکستان ځننه چې کوم معاملات دي دا له هغې سره داسې تړلی شو دا رنګه یې تړلی شو په اوس حالاتو کې خاص طور پر یو په دنیا کې اجتماعي طور باندې د جمهوري عمل ډکلاین روان دی، دا شاته روان دی. په دنیا کې چې کم د بین الاقوامي قانون د بشري حقوقو د جمهوري نظام په حواله نړیوال پر یو بنیادي مینیمم ایجنډا متفق وو، هغه اتفاق مات شوی دی په نړۍ کې. په نړۍ کې یعنی په نړۍ کې چې کوم ګلوبل چارټر اف ډیموکراسي وو، چارټر اف هیومن رائټس وو، پر هغه د نړیوالو اتفاق مات شوی دی. او چې څوک د دې ځان مالکان ګڼل لکه امریکا لکه مغربي یورپ هلته داسې قوتونه راپورته سو چې هغه نظام چې دوی په خپل لاس جوړ کړی دی هغه نظام ماتوي، ون بای ون یې ماتوي. نو په داسې بین الاقوامي حالاتو کې یقینا په هر ملک کې چې چیرې اتوریټیرین رژیم دی لکه په پاکستان کې چې دی هغه په دې مضبوطه شوی دی، هغه دارنګه مضبوطیږي. داسې نه چې هغه به ورته وایي چې دوی داسې وکړي، هغه حالات داسې جوړ دي چې دوی د جمهوري عمل د بشري حقوقو په حواله چې 20 کاله مخکې یو نړیوال یو بین الاقوامي پریشر راتلی، نن هغه پریشر نسته. نو دوی په ډیره آرامه سره بغیر یو نیوکې چې څه غواړي هغه کولی شي. نو دا دغه ضرور راغلی دی او دغه په نتیجه کې دلته چې دوی وځان ته هم هغه چې کوم اتوریټیرین نظام خواته دی په سپیډ روان دي، د هغه یو جواز چې پیښوي په هغه کې یو د نړیوالو جواز هم پیښوي چې په دنیا ټولو کې دغه حالات دي جمهوري دغه ناکامه دی او بشري حقوقو او دا کیسې نسته. نو هغه یقینا دا قدر یو انډایرکټ اثر د پاکستان پر سیاسي حالاتو اچولی دی او زموږ موجوده چې کوم فوجي سیاسي مشران دي هغه یې زړور کړي دي. ډیره مننه پر دغه موضوع خو ډیر ښه تفصیلي هغه وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم څه روان دي بیا که داسې ووایي چې په افغانستان کې د افغان طالبان چې واکمن دي د هغوی او د پاکستان د واکدارانو ترمنځ چې کوم څه روان دي څه فکر کوئ چې دا کوم څه روان دي؟ ډیری خلک په ټولنیزو رسنیو دا پوښتنې کوي چې دا رښتیا هم دا کوم د دوی ترمنځ چې تاوتریخوالی یادېږي، کله کله ډزې کېږي، کله کله ناستې کېږي، دا هر څه رښتیا دي که د ولسونو تر مخ دا نه دا رښتیا هم نه دي که نه؟ ولې چې خلک تر دا ځایه مخکې داسې ډېر څه سوي دي. صحیح خبره. نو دا دي څه او ولې دي؟ دا ډېر مهمه سوال دی. خلک ملامت نه دي چونکې تیر 30 کاله پاکستان د طالبانو روزنه کړې ده، هغوی ته کومک ورکړی دی. نو خلک چې دا اوس کوم کیسه ویني دا یې وزړه ته نه لویږي، لیکن حقیقت دا دی چې دا رښتیا دی. د پاکستان او د طالبانو تر مابینځ چې دا جګړې دي دا هم د رښتیاو دي او د دواړو تعلقات د غومره خراب دي لکه دا څنګه چې ښکاره کېږي. نو د دې بنیادي وجه ده چې زه شروع په وکړم. اول خو دا دی چې تل حقیقت دا دی چې پاکستان خپل کرلي ریبي. دا تیر 30 کاله پاکستان د طالبانو سرپرستی کړې ده. د افغانستان کې د ریاستي ادارو کلپس کې 2 واره پاکستان برخه اخیسته ده او د هغه قوتو ملګري کړی ده چې هغه ریاست هلته ختم کړی دی، انهدام کړی دی. یو په 1992 تر 96 پورې او بیا دا اوس تیر 20 کاله چې بیا په افغانستان کې برته یو ریاستي ادارې په پښو درېدلې. نو په دا 20 کاله کې پاکستان د طالبانو کومک کاوه او زموږ رنګه خلکو په تیر 20 کاله کې بارها دا خبره کول چې دا ډېره غلطه پالیسي ده. موږ باید چې د افغان ریاست د حکومت او د جمهوري دغه ملګري سو بجای چې د طالبانو ملګري کوو د پاکستان باندې مو دغه غږ کاوه او دا مې پیشنګویي ورته کول. یعنی زه دلته دا سیاسي کانفرنسو ګوندو کړی ده، هر پښتون کانفرنس ګوند زموږ رنګه لیکوالانو کړی ده. زه په خپل ادنا حیثیت
په تېر 10 کاله کې زما 10 کالمان پراته دي د انګریزي اخبارو چې دا د نن ورځ موږ داسې پیشنګویي کړې ده لکه موږ چې په سترګو لیدل. هغه موږ څه ویل چې ته طالب په افغانستان کې په اقتدار کې راولې، دا ګوډ و بیډ طالب چې ته وایې دا یو دی، دا ګوډ و بیډ نه دی. د دې نظریه یوه ده، د دې مدرسه یوه ده، د دې چې هغه فوټ سولجر موږ ورته وایي چې لاندې کارکون دی دا یو دی. نو که چیرې هلته ته طالب په اقتدار کې راولې په هېڅ غلط فهمي کې مه اوسه. دلته چې د 2006 تر 2014 پورې په ډېره درنه او ترخه انداز چې تا کم د دهشتګردي پر جنگ په لاره کم په دهشتګردي کابو لږ دې کنټرول کړله، خلکو کورونه تباه سو، خلکه در په دره سو، هغه کیسه به برته ریورس کېږي. دلته به بیا ټي ټي پي، بیا به هغه دهشتګردي او ته به بیا را روان یې زه ملټري اپریشن کوم، خلکه د کورو ووځئ، بل وار دا چانس خلکه نه درکوي. نو که ته هلته طالب په اقتدار کې راولې دلته به خامخا طالب راپورته کېږي او د دې قیمت چې دی دا به د پښتونخوا او د بلوچستان ولس ادا کوي. دا پیشنګویي موږ کړې ول، موږ بارها دا کول. نن هغه حالات دې رالو چې نن بالکل بنیادي جګړه چې دا ټایم دا د خلک ډېرې نورې خبرې پکړي هغه سیکنډري دي، هغه رښتیا نه دي، هغه سیکنډري اهمیت لري. بنیادي جګړه دا ټایم په دا ده چې ټي ټي پي چې دا د طالبانو سره په افغانستان کې په اقتدار په راتګ کې دلته ټي ټي پي برته مضبوطه شوې ده او هغه تقریبا هره میاشته د پاکستان پخوانی فاټا په پښتونخوا یا دلته چې کوم د پاکستان پر سکیورټي ادارو بریدونه کوي په هغه کې ډېر په غټ تعداد فوجي یا سکیورټي ځوانان شهیدان کیږي. نو د پاکستان فوجي قیادت چې دی هغه اوس د دوی څخه دا غوښتنه کوي چې کومه غوښتنه 20 کاله اشرف غني او کرزی زموږ د حکومت څخه کول چې د افغانستان ځکه چې دا د پاکستان خلاف دا دهشتګرد استعمالوي دا کنټرول او د تاریخ ستم ظریفي بوله. کمال دا دی طالب 20 کاله چې پاکستان کم دروغ و اشرف غني او کرزي ته ویل، طالب نن خاص هغه پلی بوک راخسته دی د پاکستان، یعنی بهانه لاغه د پلمي چې دی کوي هغه لاغه د پاکستان پلمي دی چې نن دی پاکستان ته کوي هغه دروغ ورته وایي چې کم موږ و کرزي ته ویل. مثال یا اشرف غني ته کم دروغ هغه په پاکستان ته ویل چې دا طالبان ستاسو د وطن سزمه په ملک برید کوي یا داسې کوي دا تی کنټرول کوي. نو پاکستان ورته ویل چې نه دا خوستي په ملک اندرونی گورننس خراب دی، وارلارډز دی، کرپشن دی، داغه د وجه خلک ته ستنګ دي، د طالبانو جنون سپورټ دی، دا د وجه هغه راغلي دي زموږ د خوا نه دي. بیا چې باغو ثبوت ښکارا کوي چې کوټه شورا ده، کاني نتورک دی، دا ترسیلات دي، دا په دا لاروزي، بیا به دوی ورته ویل چې چلو که ګسه دا ثبوت ټیک هم وي ته کندهار ته چم بولدکه سونی سه تر کندهار پورې خوستا واک دی، د تورخمه سونی سه تر کابل پورې خوستا واک دی، الته ته ویل نه ستر ولای. نن ته وګوره طالب ومشته څوي، طالب وای داستي اندرونی حالات خراب دي، اقتصاد می خراب دی، په فاټا او په دې کې گورننس دغه خراب دی، دا طالبان دغه حالاتو پروډکټ دی. بیا چې پاکستان ورته وایي چې د ټي ټي پی مشران الته دي، دوی وایي چې دا ګسه د دې ځای درغلي ته بارډر ستر پېښور پورې خوستا واک دی، دوی الته څنګه درځي؟ یعنی دا هغه بهانې هم ټولې هغه دي. نو نن دا دی پر دغه بنیادی نقطه چونکې د پاکستان په دا اوس فوجي قیادت کې دغه یو دا طریقه کار دی چې دا موجوده فوجي مشر دی هغه دا دی هغه په شانو ته ډیر هغه موږ نه وای انډیسایسیونس نه کوي، هغه یوه فیصله چې کوي بس بیا هغه پر هغه دریږي لکه بارډر بندې ده غلطه یا صحیح فیصله خو زه در شایم چې نو په دا والا هغه دا فیصله چې کړې ده دغه بعد حالات خراب شوي دي چې اول درې کاله پاکستان په سفارتي لاره په مذاکراتو په لاره د طالبانو سره خبرې وکړي. طالبانو هغه شرط ورته کښېږدی دا وایي چې کوم موږ اشرف غني صاحب ته ږدئ چې طالبان ستا خپل خلک دي مذاکراتو سره وکړه. مذاکرات راونډ هم وچلېدی هغه ناکامه شو. ټي ټي پي سره خو مذاکرات نشي کېدلی. ټي ټي پي خو داسې څه نه غواړي چې زما حقوق ول سوي دي تا هغه راکړه. ټي ټي پي وایي ما ته به فاټا راکړې زه په دې کې اسلامي امارت جوړوم. نو په دنیا کې یو ملک هم داسې ډیمانډ نه منلی شي نه باید چې ومني. مذاکرات چې ناکامه شو ټي ټي پي خپل بریدونه کوي. نو اوس چې طالبان چونکې د هغه مخنیوی نه کوي هلته پاکستان دا دی هلته هوایي حملې کوي
او دغه څه چې د حالات خراب شوي دوه شان دي. یو دا خبره چې تاسو د پاکستاني پوځ مشر تابع چې کوم دی په خاصه جنرال عاصم منیر حافظ صاحب چې دی هغه چې کومه خبره وکړي یا کومه پرېکړه وکړي پر هغه ټینګ ولاړ دي. نو آیا دا د یوه سړي د پرېکړې نتیجې دي د هر څه او که دا دي نو د دې به ریبل څوک کوي سزا به یې چاته ورکول کېږي لکه څنګه چې ویل هغه وخت بعد بیا د حالات خراب شوي دي. دویمه دا چې افغان طالب که واقعي ټي ټي پي هلته ده لکه څنګه چې پاکستان تورونه لګوي یا کوم خلک خبرې کوي تحریک طالبان پاکستان هغه ولې په دې کې نه دي توانېدلي یا هغه د هغوی په دې کې څه ګټه ده هغه ولې د دې مخنیوی نه کوي. دوه شان د پوځ مشر یا وردا دا قوت لري چې دومره لوی پرېکړه کوي. دا موږ ګورو چې د پاکستان په آئیني ترمیمونو کې هغه ته نور هم اختیارات ورکول کېږي د ټولو پوځي ادارو هغه اخرنی واک هم ورته ورکول کېږي که د بحري دی که د بري دی. نو داسې سړی چې نور هم مضبوطېږي او هغه بیا یوه پرېکړه وکړي پر هغه بیا ټینګ درېږي هم نو دا به د دې به هغه څه وي را روان کې به کوم اثر وي. او بل دا چې دا تحریک افغان طالبان چې کوم دي چې واکمن دي هغوی دا هر څه لیدلي هم دي بیا هغه په دا پوه هم دي چې د دې نتیجې به په سیمه کې چاته زیاته تاوان رسوي نو هغه ولې پر دا خبرو کوي. دا دواړه مهم سوالونه دي. اول د پاکستان فوج په دې څه شک نشته پاکستان کې خاص طور پر خارجه پالیسی یا د بلوچستان او د افغانستان پالیسی دا د هغه رنګه د یو فوجي مشر راشي یا د استخباراتي مشر چې بدل شي هغه سره پالیسی بدله شي نو دا داسې په ډېر غټ جمهوري انداز نه جوړېږي. دا چې فوجي مشران کوم فکر راوړي هغه پالیسی ده نو په دې کې زه څه شک نه وینم. دویم چې دی په دا وسو حالاتو کې زما دا فکر دی چې په 1980 په 90 کې چې پاکستان په افغانستان کې کم کردار ادا کړي او دلته د مدرسو نیټورک جوړ کړي د انتها پسندۍ ته یو په ریاستي کچه لاره برابره کړل د هغه د وجې پاکستان که زه دا وایم چې تر ګوډو پورې ډوب سو په دا بحران کې په تېر 20 کاله کې چې د طالبانو کومک وکړي او په اقتدار یې کښېنول نو دی اوس تر دانه څه ډوب دی. په داسې حالاتو کې بدبختانه د پاکستان سره څه ایزي یا ساده چویسز نشته ولې دی تر نسه ډوب دی که مخته ځي نور ډوبېدو خطره لري شاته هم نشي راتلی. نو د طالبانو په حواله بالکل پاکستان په داسې دغه کې فساد دی. زه په دې ډېر واضح یم زه په دې پوه یم څوک باید چې په غلط فهمي کې نشي چې تر څو پورې افغانستان کې طالبان د توپک په زور په اقتدار ناست وي په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې امن نشي راتللی. دا مسله به د هغه رنګه وي. د دې دا مطلب دی زما دا خیال دی چې د دا اوس فوجي قیادت سره زما خپل اختلاف خالی پر دا خبره دی چې د زاړه پالیسیانو اعتصاب یعنی مسخري دي ولس دې برباد کوي. پښتونخوا پښتانه کام په دې جنګ کې تر ګردو غټ قیمت او قرباني پښتانه ورکړې ده هغه ټایم موږ درته ویل چې دا مه کوه نن ته د خوب راپورته سوه هغه غلطي وسوه یعنی څومره اسانه یې ګڼې هغه بس غلطي وسوه چلو غلطي وسوه اعتصاب پوځ ته وایي بالکل پوځ ته وایي چې د دې اعتصاب به څوک کوي تا ته خو 20 کاله موږ ویل چې دا مه کوه نو یو خو د هغه اعتصاب چې دا بربادۍ ته تا موږ را رسولي بیا نن چې ته ځې هغه وخت هم غلطي دا وه چې دا فیصله یوه سړي کول سبا به بیا فوجي مشر بدل شي بیا به بله پالیسي بیا به طالبان آباد کړي. نو اول قدم به دا دی چې دا افغان پالیسي چې څوک جوړوي دا په تر جمهوري او سیاسي سوپرویژن لاندې جوړیږي. دا نه دی چې یو کس فیصله وکړي هغه به کېږي. دویم د پښتونخوا ولس به په اعتماد کې اخلي که څه د عمران خان سره څوک اختلاف لري دا ټایم په دې کې شک نشته د پښتنو حقیقي سیاسي نمایندګي چې ده یا چې ملګرتیا ده هغه د پاکستان تحریک انصاف سره ده. نو هغه پر ملټري اپریشن تحفظات لري د پښتونخوا ولس لري هغه تحفظات بې ځایه نه دي. یعنی ته وایې چې پی ټي آی هلته ووټ اخیستی دی په دغه هغه کې دا خبره چې نمایندګي لري هغه نمایندګي لري نو د هغو تحفظات به لرې کوي. اول به پښتونخوا په اعتماد کې اخلي پښتونخوا دې په اعتماد کې واخیستل د ملټري اپریشنز په حواله د هغو تحفظات بالکل جنون تحفظات هغه به لرې کوي. که دا ته وکړې بیا یو داسې پالیسي راسي چې په هغه کې که چیرې په افغان طالبان خبره نه مني ته د ټي ټي پي پر دغه حمله کوي یا بل شي کوي بالکل هغه باید چې آپشن آن د ټیبل وي د هغه بغیر افغانستان کې دننه هم بالکل که چیرې د افغان طالبانو د هغه
فکر وي چې د هغه ځایه څخه به خلک دلته حملې کوي لکه څنګه چې 20 کاله موږ د دې مخالفت کړی چې باید چې پاکستان د افغان حکومت خلاف د هغو دهشتګرد یا د هغو دغه ته دلته ځای نه کړي دارنګه موږ د طالب هم غندنه کوو چې هغه د هغه ځایه څخه خلک راځي او دلته حملې کوي او د دې حملو قیمت څوک ادا کوي دا پښتانه ادا کوي دا هیڅ په پنجاب یا په بل ځای کې دا حملې نه کیږي دا پښتانه ادا کوي نو بالکل د طالبانو د دې پالیسي نه صرف دا دی چې په سخته موږ غندنه وکړو زه خو درته وایم زه په دې ډېر کلیر یم چې تر څو پر طالبان په اقتدار کې دلته امن نشي راتلی نو خو طالب دا دعوا په هم ورته وخت کې کوي چې دا وخت د افغانستان تر ټولو پر امن اقتدار د دوی سره دی دا دعوا کوي چې د افغانستان تر ټولو سپېڅلی افغان قیادت هم دوی دي او د افغانستان رښتونی بچان د آزاد افغانستان ضامن هم دوی دي دا د دوی دعوا ده په دې کې صرف اوله دعوا صحیح ده چې امن دی او امن هم په دا دی چې بمان دی وپټاول جنگونه دی کول دماکې دی کولې دی د توپک په لار په اقتدار کې رالو نو نور افغانان خو دومره د ظالمانه دي نه دي نو چې د هغه دماکي یا پټاو دی کاوي دی په اقتدار کې د توپک په لار رالو وسې بل څوک کوي دوی خوره دوی موږ توپک شیشو نو نور اوس څه وکم اوس دا وکي که دوی واقعي ځان ته د افغانانو رښتونی نمایندګان وایي نو دوی دی یو داسې د سیاسي نظام بنیاد کښېږدي چې په هغه کې افغانانو ولس ته دا اختیار وي چې هغه څوک راولي په اقتدار کې څوک لري کوي څوک یې خوښ دی څوک یې ناخوښه دی په هغه کې احتساب وي د دې فیصله خو نه زه کوم انتخاب ته ولاړ سي انتخاب ته به ځي ټول ټاکنو ته د بشري حقوقو باندې صرف دوی به خپل فکر پر افغانانو نه مسلط کوي دا به د افغانانو مشترکه فیصله وي صحیح ده دا د دې کړه فیصله نشي کېدلی او دا هم صحیح ده نه زه دا ورشوی سم نه ته دا حق لري نه زه لرم چې موږ دوی ډیکټیټ کوو خو دوی د دوی یک طرفه بیان چې دوی هغه هم ټیک نه دی دا فیصله به بالکل دوی به داسې سیاسي نظام ته ځي چې هغه د افغان ولس د اجتماعي فکر سیاسي شعور نمایندګي لري فی الحال هغه دوی نه لري دوی د توپک په زور ناست دي او خپل یو تنګ نظره د دین ترجمه چې د هغه په توپک په زور مسلطه کړی ډېر پښتانه ځوانان همدغسې افغان چې په نورو ملکونو کې ناست افغان ځوانان هم دغه فکر لري لکه څنګه چې تاسو وایسته ستاسو هغه بلې خبرې ته راځم چې د پاکستان سره باید چې دغه آپشن هم وي که څوک ورسره نه مني په خاص افغان طالب یا که دی په ټي ټي پي بسي لکه څنګه چې پوځي قیادت ویلي دي چې موږ تر هره ځایه تلای سو او ځو به که هغه هر چیرې وي هغه موږ هدف کوو ته وایه چې دا دې ورسره وي نو که بیا دغه دعوه یا دغه حق پر افغانستان واکمن طالبان ځان ته ورکړي چې لکه څنګه دوی تور پورې کې دا اوس چې دوی کومې خبرې کړې وي کومې ناستې کړې وي په هغه کې خو دوی دا وایي چې موږ پاکستان ټول چې په تا کې د داعش ځالې دي دا ختم کړه نو بیا هغه دا حق لري چې هغه بیا دغسې وکړي په ورته وخت کې بالکل یې لري په اوس زه صرف افغان طالبان نه بلکې زه په د انډیا په ډېرو شیانو کې د هغو د موقف مخالفت لا نه کوم انډیا د 10 کلو څخه وموږ ته دا وایي چې ستا د ملک څخه توپک والا راځي زما په ملک کې حمله کوي نو له څه اویا کلو چې پاکستان پر انډیا دا تور پورې کوي چې په بلوچستان کې ته راځي او زما بلوڅو ملګرتیا کوي یا تربیه کوي نو که چیرې دا ملکونه په نړیوالو کې هر ملک چې دی داسې ثبوت پیش کړي چې هغه دا دعوا واقعي یو بنیاد لري یو خو دلته رواج هم دی الزام یو پر بل سره لګوي او هغه ملک ته دا موقع ورکړي په سفارتي لاره په سیاسي لاره چې هغه د دې مخنیوی وکړي که د هغه باوجود هم هغه نه کوي بالکل دا هر ملک دا اختیار لري چې د چا ته څونه وس خدای ورکړی دی چې هغه د خپل ملکي دفاع دپاره په دا خلکو پسې د لیک خپله کاروی پسې کوي یا دغه کوي هغه دا حق لري هغه کې انډیا زموږ پاوالی که موږ د انډیا پاوالی افغانستان زموږ پاوالی موږ د افغانستان پاوالی دا اختیار لري نو دا اختیار خو هغه د اسرائیل اوس عملي کړی دی دا جایز دی په فلسطین کې دعوا یې دا ده چې هلته پر ما نه د اسرائیلو فرق اسرائیل د دنیا په کچه نه اسرائیل قابضه دی اسرائیل راغلی دی د دا ټیبل قدر زی دته نړیوالو ورکړي دی د هغه باندې راولاړ شوی دی دا چمونه یې ګرد قبضه کړی اسرائیل قابضه دی
د قابضه صورتحال جلا د اسرائیل قابضه دی د فلسطیني عوامو سره د مزاحمت علاوه بل لار بل آپشن در دی پرېږدي پاکستان انډیا یا د افغانستان صورتحال لږ بیل دی صحیح نه انډیا زموږ سرحدي تنازعات شته هغه په یو سیاسي بین الاقوامي قانون په فریم ورک کې د هغه د حل کېدو لارې شته نور نه انډیا زموږ په مځکه قبضه کړې ده نه موږ د هندوستان پر مځکه کړې ده نه افغانستان زموږ مځکه قبضه کړې ده نه موږ د دوی پر مځکه قبضه کړې ده نو د اسرائیل او د فلسطین سچویشن دلته په دا نسي ویل کېدی اسرائیل په ښکاره ظالم داسې دی چې هغه نه صرف قابض دی هغه تمام فلسطینیان چې دي هغه یو اوپن ایر پریزن دی یو د غزا سره یو انساني جیل جوړ کړی دی چې هغه ظلمونه پر کوي نو هغه دغه د دې سره زوم دغه کمپیریزن نشي کېدای